وروسته له دې چې ستاسو د یوټیوب چینل د عاید شرایط پوره کړه، ستاسو د یوټیوب چینل کومې برخې ارزول کیږي، د ویډیو د بیلابیلو برخو تشریح، د یوټیوب د عاید یا مونټایزیشن شرایط، څنګه وپوهیږو چې ستاسو د یوټیوب چینل د عایدو په شرایطو باندې برابر شوی دی، آیا د یوټیوب عاید د چینل لپاره په اتومات ډول فعالیږي که تاسو به یې فعالوئ، د چینل کومې برخې د عاید لپاره ارزول کیږي، کوم ډول ویډیوګانې یا منځپانګې دي چې تاسو د یوټیوب لپاره جوړوئ او یوټیوب تاسو ته په هغې باندې عاید یا ګټه نه درکوي، که چیرې ستاسو د یوټیوب مونټایزیشن یا عاید رد شي تاسو ته څه کول پکار دي، کله چې ستاسو د یوټیوب چینل د مونټایزیشن یا د عاید غوښتنلیک ونه منل شي تاسو به څه کوئ؟ مخکې له دې نه چې تاسو یوټیوب ته د مونټایزیشن یا د عاید ورکولو غوښتنلیک ورکړئ تاسو ته څه کول پکار دي او د یوټیوب مونټایزیشن یا عاید ته د رسیدلو په اړه مهمې پوښتنې او ځوابونه. خوږو دوستانو، تاسو چې یوټیوب ته کوم کار کوئ یا ویډیوګانې جوړوئ تاسو یې حق لرئ چې د هغې جایزه تاسو واخلئ، یعنې تاسو ته باید یوټیوب یو اندازه پیسې یا تاسو ته باید د یوټیوب نه عاید راشي. نو همدغه دلیل کیدلی شي چې یوټیوب تاسو ته د مختلفو برخو نه عاید یا پیسې درکوي. نو راځئ چې د دې خبرې په طرف باندې لاړ شو چې تاسو څنګه کولی شئ یوټیوب کې د عاید لپاره لاره پیدا کړئ او یا هم تاسو د یوټیوب عاید ته اپلای وکړئ. د دې لپاره چې تاسو د یوټیوب مونټایزیشن پروګرام ته یا د یوټیوب د عاید ورکولو پروګرام ته تاسو اپلای وکړئ نو تاسو باید د یوټیوب دغه پالیسیانې په نظر کې ونیسئ. لومړی پالیسي دغه ده چې تاسو باید په واي پی پی لوکیشن کې اوسیږئ، یعنی یوټیوب په ټولو هیوادونو کې عاید یا ګټه یا مونټایزیشن نه ورکوي. دویمه پالیسي دا د خوږو دوستانو چې ستاسو په چینل باندې کمیونټي سټرایک یا په ویډیوګانو او چینل باندې کوم بندیز نه وي. دریمه پالیسي دا ده چې تاسو باید 2 سټیپ وریفیکیشن په خپل یوټیوب چینل باندې فعال کړی وي. او بل دا خبره مهمه ده چې تاسو باید ایڈوانس فیوچر آپشن په خپل یوټیوب چینل باندې فعال کړی وي. او بل دا خبره مهمه ده چې تاسو باید دې لپاره آمادګي ولرئ چې تاسو خپل ګوګل اډسنس اکاونټ ته اپلای وکړئ او یا هم د یوټیوب لپاره کوم ریکوایرمنټ چې مخکې به تاسو سره شریکوم په هغې باندې ستاسو چینل برابر وي. خوږو دوستانو، دغه تګلارې یا د یوټیوب د مونټایزیشن پالیسي په اړه که چیرې تاسو معلومات نه لرئ پاس په آی برخه کې ما تاسو ته لینک درکړی، هماغې ویډیو ته لاړ شئ، هغې ځینې به مکمل طریقه کار زده کړئ او لینک د ویډیو په ډسکرپشن برخه کې هم شته دی. اوس که چیرته تاسو د فین فنډینګ یا د شاپینګ له لارې نه غواړئ چې پیسې وګټئ نو تاسو لپاره څه پکار دي مخکې د سره شریکومه. اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې یوټیوب مو عاید ته ورسوئ په اول کې باید تاسو 500 سبسکرایبرز ولرئ او یا هم 3 دانې ویډیوګانې تاسو په تیرو 90 ورځو کې جګې کړي وي او یا هم که چیرته تاسو په تیر یو کال کې 3000 غنټې واچ ټایم پوره کړی وي او یا هم که چیرې تاسو لنډې ویډیوګانې جوړوئ نو تاسو باید 3 میلیونه ویو ولرئ. که چیرې تاسو وغواړئ چې د یوټیوب نه په مکمل ډول باندې ښه ګټه وکړئ یعنی پریمیم برخه کې ګټه وکړئ ستاسو د ویډیوګانو کتنه باید 4000 غنټې وي او تاسو باید 1000 سبسکرایبر ولرئ او یا هم که چیرې تاسو شارټ یا لنډې ویډیوګانې جوړوئ نو 10 میلیونه کتنه باید ولرئ. کله چې تاسو دغه هر څه برابر کړه په 2 طریقو باندې تاسو اپلای کولی شئ. په خپل موبایل کې د یوټیوب سټوډیو نه چې د ارن برخه ته به ورځئ او یا به په خپل کمپیوټر کې یوټیوب خلاصوئ بیا به سټوډیو ته ځئ او هلته به د ارن برخې ته ورځئ او هغې ځینې به تاسو اپلای کوئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې دغه کریټیریا په اړه خپله تاسو ته یوټیوب میسج وکړي یا تاسو ته خبرداری درکړي، کله چې تاسو دغه کریټیریا پوره کړه نو تاسو په ارن برخه کې نوټیفای می آپشن فعال کړئ. او که چیرې تاسو دغه کریټیریا نه وي پوره کړي نو بیا صبر وکړئ، وخت په وخت باندې یوټیوب ته ویډیوګانې پورته کړئ، دغه کریټیریا به ډېر ژر تاسو ته پوره شي. کله چې ستاسو دغه کریټیریا پوره شي او تاسو غواړئ چې اپلای وکړئ نو یوټیوب به ستاسو چینل چې دی هغه به چیک کوي، هم به تاسو ته په ای آی باندې چیک کوي او هم به په هغې باندې انساني چیک کیږي، یعنی د یوټیوب یو کارکوونکی به ستاسو چینل په منظم ډول باندې چیک کوي او دا کیدای شي تر 1 میاشت پورې وخت واخلي.
د یوټیوب چک یا د یوټیوب ریویو په دې خاطر باندې ضروری ده چې یوټیوب اطمینان حاصلوي چې تاسو یوټیوب ته په قانوني ډول باندې کار کړی، د خلکو ویډیوګانې ورته نه دي پورته کړي، خپل کانټینټ ورته اچولی، نو په همدې خاطر باندې دغه ریویو کیدای شي ډیر وخت ونیسي او یا هم په لنډ وخت کې ستاسو چینل مونوټایز شي. خو کله چې ستاسو یوټیوب چینل مونوټایز شي او یوټیوب یې له ځان سره قبول کړي، نو تاسو ته به یوټیوب یو ایمیل راولېږي او په هغه ایمیل کې به تاسو ته هر څه معلوم شي چې ستاسو چینل مونوټایز شوی دی او تاسو دغه کار د یوټیوب د ارن برخې نه چک کولی شئ. په بعضې حالاتو کې که چیرې ستاسو د یوټیوب مونوټایزیشن قبوله نشي، یوټیوب یې قبوله نه کړي، نو تاسو ورته تشویش مه کوئ او 21 ورځې وروسته تاسو بیا کولی شئ چې ورته اپلای وکړئ او تاسو ریویو ته په تمه پاتې شئ او په دغه موده کې تاسو خپل کار مه سټاپ کوئ، یوټیوب ته ویډیوګانې ورچوئ. 13 ورځې وروسته به ستاسو د یوټیوب چینل حتما تاسو ته نتیجه درکړي چې ستاسو چینل مونوټایز شو یا نه شو. او که ستاسو د یوټیوب چینل دویم ځل لپاره هم د یوټیوب سره قبول نشو، نو 3 میاشتې وروسته بیا هم تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ. ستاسو کوم کانټینټ یا ویډیوګانې چې مشکل لري، نو تاسو هغه کولی شئ چې د یوټیوب نه یې ریموو کړئ. تاسو ته به ستاسو د ویډیوګانو په مشکلاتو باندې ستاسو په یوټیوب سټوډیو کې معلومات راځي یا نوټیفیکیشن به راځي، نو تاسو د یوټیوب سټوډیو برخه هر وخت تعقیبوئ او هغه د چک یا څارنې لاندې نیسئ. او کله چې تاسو یوټیوب ته قانوني ویډیوګانې یا کانټینټ ور واچوئ، حتما به یوټیوب تاسو ته مونوټایزیشن درکړي او هغه به اپروب شي او په دغه وخت کې به یوټیوب تاسو ته په خپله کانګریچولیشن یا مبارکي او اپروب راولېږي او تاسو د ارننګ برخې نه د یوټیوب مختلف فیوچر رافالولی شئ او هر یو فیوچر به تاسو ته بیل بیل عاید یا ګټه درکوي. اوس راځو په دې خبره باندې ځان پوهوو چې یوټیوب له څو برخو نه یا په څو طریقو باندې تاسو ته عاید یا ګټه درکوي. اولینه برخه اډورټایزینګ ریونیو ده یا د اعلاناتو نه به تاسو ته ګټه راځي. کله چې ستاسو ویډیو کتونکي پلی کوي او په هغې باندې اعلان راځي، نو هغې نه به تاسو ته ګټه کیږي. دویم یوټیوب پریمیم پروګرام دی. که چیرې تاسو په هغې کې ګډونوال یاستئ او یا ستاسو کتونکي په هغې کې ګډونوال وي، نو تاسو د هغې ځینې هم ګټه کولی شئ. او بل هم چینل ممبرشپ برخه ده. هغه کسان چې غواړي د میاشتې په حساب باندې ستاسو ویډیوګانې وګوري او د میاشتې په حساب باندې تاسو ته یو اندازه ګټه یا عاید یا فیس درکړي. بله هم سوپر فین برخه ده. ستاسو ځانګړي کتونکي یا ځانګړي مینوال د کمنټ سیکشن کې تاسو ته ځانګړي کمنټونه هایلایټ کولی شي او تاسو ته د خاصو ګفټونو یا تحفو په ډول باندې عاید یا ګټه درکولی شي. بله هم د سوپر چیټ یا د سوپر سټیکر برخه ده چې په دې برخه کې کسان کولی شي په ځانګړي ډول تاسو سره چیټینګ وکړي یا تاسو ته میسیجونه راولېږي او تاسو ته سټیکر یې راولېږي، نو په دغه طریقه باندې هم تاسو عاید ترلاسه کولی شئ. مخصوصا دا برخه هغه وخت کې ډیره فعاله وي کله چې تاسو په یوټیوب باندې لایف راځئ. او بل هم د شاپینګ برخه ده. که چیرې تاسو د خپل یوټیوب په واسطه باندې خپل داسې تولیدات خلکو ته نمایش ورکوئ یا معرفي کوئ چې د خلکو خوښ شي او په هغې باندې هم تاسو ته ګټه راځي، یا د نورو خلکو پروډکټ یا تولیدات تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې ښودلی شئ او هغې کې به هم تاسو ته 100% ګټه راځي. په دغه برخه کې برنډونه ډیر مهم دي. خوږو دوستانو، د عاید لپاره چې کومې برخې ما تاسو ته یا کومې فیوچر ما تاسو ته معرفي کړي، دا خپل ځان لپاره ځانګړي ریکوایرمنټ او ترتیبات لري. دغه خوږو دوستانو په یوټیوب باندې د پیسو ګټلو لارې چارې یا د یوټیوب مونوټایزیشن یا پارټنرشپ پروګرام.